السلام علیکم. څنګه یاست؟ ښایست جوړ یاست؟ تکړه یاست؟ په خیر یاست؟ زه احمد خبرې کوم د بایومیکس چینل ته. نو نن سبجیکټ چې دی هغه د بایو کیمستري څه دی. زه به په بایو کیمستري لغات باندې سر د خلاص کوم. بایو کیمستري و ژوند ته وایي، او کیمستري چې دا کیمیاوي مواد ته وایي. وخت مو نه درځوي کوو چې نور مخته ځو. نو نن ټیسټ د چې سره اخیستی دی لیپید پروفایل و فینل. د یوه خبر په یاد وساته چې فینل او پروفایل چې دی هغه اکثره یو دوه ټیسټ یعنې دوه درې شی به لازمن پکې راځي. اوس راځو لیپید پروفایل یو داسې ټیسټ دی یا داسې یو دغه دی موږ ته یو شی راښیي چې فیټ مالیکولونه زموږ ته راښیي، غوړ مالیکولونه موږ ته راښیي د دا ټیسټ په ذریعه باندې. نو هغه خپل ټایپ لري دا غوړ مالیکولونه. ټایپ اول چې دی هغه کلسترول دی، LDL دی اور HDL دی، VLDL دی او ټرایګلیسرایډ دی. اوس دا کلسترول چې دی هغه همیشه موږ ته په فیټ کې معلومیږي او ځینې سیکس هارمون چې دی هغه هم راښیي. اور LDL چې دی هغه لو یعنی ډیسنټري لیپوپروټین دی یعنی بیډ کلسترول دی. دا بیا چې بیډ کلسترول دی یعنی بیډ کلسترول چې خراب کلسترول یعنی خراب غوړي دی. اور یعنی HDL چې دی های ډیسنټري لیپوپروټین چې دی یعنی هغه ګډ کلسترول دی یعنی دا ښه کلسترول دی. مطلب دا داسې ښه هم بلل کېږي، بیډ هم بلل کېږي په خپله دغه باندې. لیکن دا دې کلسترول ته ښه کلسترول دی. که څوک پوښتنه درته وکړي چې یار په دې کې کلسترول یعنی کوم چې موږ ټیسټ کوو دا د غوړو مالیکولونه ده، نو دې د ګډ کلسترول کم یو دی او بیډ کلسترول کم یو دی. هغه ته به ته وایې چې یار بیډ چې دی هغه LDL دی اور ګډ چې دی هغه HDL دی. صحیح ده. نو VDL چې دی VDL باندې هم ویډیو راځي. او بل دا یوه خبره په یاد وساته پر دې ټولو باندې ویډیو راځي چې یار دا ته څنګه کوې، په کوم ماشین کې دا ټیسټ کوې، څنګه به کوې، فارمولا به څنګه باسې. صحیح ده. دا ځینې ټیسټونه دي په فارمولا باندې وځي. صحیح ده. VDL چې دی یعنی ویری لو ډیسنټري لیپوپروټین دی ته وایي کېږي. او ټرایګلیسرایډ بخښه به کوي 2 منټې زه سټاپوم اذان دی. نو ستاسو سر خلاص شو. ما 2-3 وار ویډیو جوړه کړه، هغه به یو شی پکې راغلی خراب به شو. نو ټرایګلیسرایډ چې دی دا بیا د زړه مسله در ښکاره کوي، کارډیو واسکولر مسله در ښکاره کوي. او فیټ چې دی یوه خبره په یاد وساته، دا غوړ مالیکولونه چې کوم موږ ته ورته وایو دا لیپید پروفایل یا لیپید چې دی دا په داسې شکل باندې داسې موجود دی لکه داسې یو طریقه باندې دی په دا جسم کې مطلب پروت یا چربي یا روان دي. نو غوړ مالیکولونه چې دی چربي هم ورته وایي سي، مازګه هم ورته وایي سي اور غوړ هم ورته وایي سي. او دا په هر انسان کې شته، یعنی انسان کې، نباتات کې، حیوانان کې، که په دغې په دې ټولو کې شته. نو په لیپید باندې بایو کیمستري باندې بیا چې بایولوجي چې شروع سول په هغه کې چې لیپید ته راورسېدلو، نو بیا هغه زه دا په هغه کې بیا زه دا درښایم چې یاره د دې کمپوزن څه شی دی. اوس موږ ټیسټ باندې راځو خبرې کوو. ټیسټ نو سوچ لیپید پروفایل کې دا 4 شیان راغله. صحیح ده. دا 4 شیان. اوس نو د دې 4 شیانو ټیسټ کېږي هم او یو فارمولا هم ځینې شته چې د کلسترول ټیسټ کېدای شي، HDL کې د ټرایګلیسرایډ ټیسټ کېدای شي او د HDL ټیسټ کېږي. دا دوه یعنی LDL او VLDL چې دی هغه ته په فارمولا هم باسای شي. صحیح ده. راځو نو اوس وایو په فنکشنز. د دې فنکشن چې دی د دې ټیسټ مطلب چې دی ولې کوو موږ دا فنکشنز بیخي ډېر لري. زه به په دلته هلکه سر د خلاص کوم، بره به یو عکس در ښکاره کوم، په هغه کې د بیا ښه سر خلاصېږي. فیټ انفارمیشن در ښکاره کوي، غوړ انفارمیشن در کوي، کرونري هارټ ډیزیز در ښکاره کوي یعنی کوم چې د زړه یا د فیفو مسله یې اور ایټرو سیلوروسیز در ښکاره کوي، فیملیلي در ښکاره کوي، نن یعنی فیملیلي لیمفیما در ښکاره کوي، سیکس هارمون در ښکاره کوي، هارټ پرابلم در ښکاره کوي، بی پی مسله در ښکاره کوي، هایپر کولسټریمیا در ښکاره کوي اور هایپټو سیلولر در ښکاره کوي. هایپټو سیلولر یعنی د اینې کم سیلز چې دي د هغو ډیمیج. او کوم لغات چې ما غلط کړی هغه تاسو بیا خپله سموئ. انسان دې نشي کېدلی چې پر لغات. اوس دا ورته ګوره په دماغ کې لیپید زموږ څه کار کوي. لیپید فرو انفلامټري سایټوکینز په دغه کې انکریز ښکته کوي یعنی خارش چې کوم د جسم خارش دی د جسم خارش نه هغه دماغ کې په دماغ کې ښکته کوي. یعنی د جسم سایټوکین یو قسم د دې کیمیکل دی هغه کیمیکل ورکوي. اور پروډکشنز of
سیروټونین ورته وایي. سیروټونین یو قسم هارمونز دی چې هغه موږ ته د خندا مندا دا شیان چې دي دا ګرد په دغه هارمون کې. خیر په دې باندې ویډیو راځي اور دا ډیکریزي برابري سره سیده پروډکشنز اف میموري کې یعنی په دماغ کې زموږ میموري چې کوم میموري چې کم شان چې محفوظه کړي هغه میموري زیاتې میموري پښتو لغت ما یې حفظوي که چی شورته وایي خیر ما پښتو میموري نو میموري مرته تاسو ته ټول ته معلوم ده. بوسټینګ اسټایل چیلینګ کې بوسټینګ اسټایل چیلینګ چې دی اسټایل چیلینګ یو قسم انټیبایوټیز دی چې د زموږ مسلز پر هغه په لاره باندې وځي یعنی هغه ریسپټر کې یا ریسپټر په کار کې یا داسې په د دماغ کې ولاړې یو کیمیکل ریسیویل کار کوي یعنی یو ځای یو سترګه کار پرېږدي رایلاسي نه دا سترګه سر نه دا پوښ رایلاسي نه د پوښ هغه د سټایل انټیباډیز اوس کې یو لاس کار نه کوي نو هغه دا یو انټیباډیز د ریسپټر دی په دې ویډیو راځي هغه تیزي بوسټینګي مخکې برابري دا د لیپیډ کار دی راځه دلته په اینا کې به د څه کار کوي ټرایګلیسراید प्रोडक्शंस कीजिए और टोटल कोलेस्ट्रॉल कीजिए HDL LDL दी और HDL दी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ऑफ LDL पर इना की कीजिए और इन्हें डैमेज हम दर मालूम है यार चिदा संग की या मुर्त कोमक चरा कवल दो पार और आज कार्डिक मसला की मुर्त मतलब दजला मसला मुर्त मालूम यानी और रेस्ट कम दजला कार्डिक रेस्ट होता है यानी गिरावल लागा की यानी रोगों की चर्बी जमा केदल दो पार और ब्लड प्रेशर यानी बॉल مومنټس موږ ته راشي مسلز راشي دا ډیر بخیر ډیر شان کې کار کوي او سره ریډیوسي جوائنټ پین در کمی روماتویډ ټیسټ چې ډیر دا کمی یعنی زیاتې چې زیات سوخا دی راوځي او رګونه موږ ته راشي چې رګونه کې بلډ سم روان دي خراب روان دي ګلوکوز او ځینې هارمونز موږ ته سیکس هارمونز سټیروئډ جوړته وایو هغه د موږ ته راشي سیده اوس سر خلاصو نو نور هم ستا غږ اوس لاندې درښکاره کوم د دې نارمل رینج چې دی کولیسټرول چې دی هغه 200 ملي ګرام پر ډیسی لیټر دی او LDL چې دی هغه 150 ملي ګرام پر ډیسی دا دی और HDL چې دی هغه د 40 سے بیا د 80 پر ملي ګرام پر ډیسی لیټر پر دی دا VLDL چې دی هغه د 2.7 سے بیا د 10 پر मिली ग्राम पर डेसी पर नॉर्मल दे और ट्राइग्लिसराइड ची दे इम्यून सेल से बेहतर 200 पर नॉर्मल दे से मिली ग्राम दे अजी दा उस पर कम डिजीज की पोर्ट की पर डिजीज भी ढेर दे दा उस पर टूल बनी वीडियो राजी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड HDL और LDL VDL बनी चला वीडियो राजी खाली उस लेश पे याद सर साथ ची दा लिपिड کې دا مرتلای شم هایپر ट्राइग्लिसराइडीमिया ورته وایي یعنی کوم ट्राइग्लिसराइड چې پورته هغه کې سیروسیس کېدای شي او لیور ډیمیج کېدای شي سی ډایټ لو اینڈ پروټین اینڈ کاربوهایډریټس کېدای شي اور هایپوتایرایډیزم کېدای شي نیفروټیک سینډروم یعنی د کډنی مسله کېدای شي انفولیک سټیروئډ اور کورټیکوسټیروئډ چې ورته وایي سي کوم نوعات ما غلط وي او خپل سمات سټیروئډ هم ورسره شي هغه د کولیسټرول سره تعلق لري سي نو راځو اوس فارمولا اوس ما وختي خبر وکړ یار چې ته فارمولا څنګه را باسي اوس فارمولې ډېر قسم راسته چې و فارمولا ده چې ټرایګلیسراید به تقسیمه پر 15 باندې چې کوم رزلټ را لې هغه ستا VLDL دی سیده دا یو فارمولا ده او دا فیډرل کلکولیشن په ذریعه باندې سوی ده سیده اور بل فارمولا به څه شته چې اوس د نور څنګه معلومه او HDL دی راواخستی هغه VLDL دی راواخستی अब منفي کې د ټوټل کولیسټرول سره ټوټل کولیسټرول سره چې د منفي کې کوم رزلټ را لې هغه ستا LDL دی سیده نو HDL دا څو بل 50 را لې VLDL دی را لې هغه درې را لې نو کولیسټرول چې دی هغه سلا بیا دی نو چې د دوړ سره جمع کې 350 کې دا درې نو د 350 بیا د منفي کې د کولیسټرول سره نو هغه راځي 112 دا یو فارمولا ده سیده بل فارمولا چې زه خپل شخصي استعمالوم یعنی استعمالوم معلومات مې کړی دي هغه ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट वका और TG टेस्ट वका यानी ट्राइग्लिसराइड टेस्ट वका دوه ټیسټ چې دواړه وکړل دا به راواخله کولیسټرول به راواخله پر 15 به تقسیم کې 15 چې تقسیم کې چې کم رزلټ را لې هغه ستا LDL دی
هغه LDL راواخه د TG سره منفي کړه، یعنې ټرایګلیسرایډ سره منفي کړه چې منفي دې کړې چې کوم رزلټ رالي هغه ستا مطلب HDL دی. یو فارموله دا د لیپټ طور معلومه وایي چې VLDL خوا د ټرایګلیسرایډ پر تقسیم که بس 5 باندې تقسیم که هغه کم چې رالي هغه VLDL دی. نو دا فارموله ښه فارموله ده، مطلب 2 ټسټه کول درڅه غواړي دا نور په فارموله راوځي. صحیح ده. نو ډېره ایزي طریقه ده او پر دې ټولو باندې ویډیو هم راځي. د دې مطلب کوم مشین ضرورت دی دې ته بایوکیمسټري سلیکټرا هر یو چې وو کار درته کوي. صحیح ده. داسې خاص غټ د دې د ریکوایرمنټ نشته. صحیح ده. ویډیو کوم خوښ شوی در سره شیر کړئ، نور ته هم واستوي چې دا انفارمیشن ګورو ته ورسېږي.